کله دا بل کلي سره چې مې وکړي چې هر ځای پټ واست د هغه ځایه څه د مځکې د شکانه مه رابحثمه څه شو غواړه بس والا توبه مې ده بیا نه کوم هغه زه په تا وخورم په ځان یې وخورم ما څه خوا مه بده د هر ګړۍ دا ما مه زیروه زه بیا تا ژوند نسم کولی هغه زما مشکل نه دی تا به خپل کار دغسې نیولی نو زما یې پسه مه کوه ما مه پرېږده په دا سره دښت کې به زه چا ته کښېنم بره ته زما لولی یې سویټي یې هلکه څه شته؟ سلام علیکم. سلام علیکم. میز ولې نه صافه کړه؟ سهار مې صافه کړ، اوس بیا خیرن شوی دی. زما ټلیفون به راایده جو دا کوډ یې تا راوړولی یا ما نه دی راوړولی. اچھا مونه مه کوه پسې راخلم چې اوس ما نه دی حساب دې در خلاص کړمه ما نه دی راوړولی. ورسه استادانو ته وایه راسئ میټینګ کوو. سلام علیکم. چش دې غوښتله سلام یې در واچوئ. چش غواړه اشته خو جنې کې اخلاق سم که سلام یې در واچوئ هغه خو جوالۍ نه کوي خیر هغه پروا نه لري نو 15 دانې برګر یو 15 دانې بریاني او یو 100 دانې سمبوسې او 15 دانې رول سره غواړم نه کې ژر سره تیار کړه وړې کېدلې خورې یا بیا کور وړم یا بدلې خورم او ته نه کې دا بد اخلاقي مه کوه زما زوی هر وخت درته رااستوم هغه به دی ډېر بد اخلاقي کوي زه په دې خاطر نه راغلم چې ما ته دا زوی رښتا وایي که درواغ وایي او هغه حقیقت دی نو تا ته خو موږ پیسې درکړو موږ خو دا شی نه درڅوړو خو نه کې اخلاق او انسانیت خو ولره ته چا ته وایه چې بد اخلاقه تا ته هم چا ته وایم د خولې سره دې اچات کوه ته خبر یې چې د چا سره ګاډې ته وایه زه ستا مزدور یم چې دلته ناست یم اوس به ستا سره زه اخلاق کاروم بوټپاکي به چې کوم دغه خیال پر ما مه کوه که غواړې یوسه که نه غواړې په زرهاو ګراکان لرم دا تاوارو ګراکان ما ته دورې دورې کېږي اما زه ډوډۍ نه ورکوم لاره جوه مخې لکه بالا زما زوی رښتا ویله ته وایې مغروره نه بد اخلاق هم یې او چې زه دونه مغروره سم ولاکه پر دغه ځای کښېنم د نامیتوب شل خانې سته ورې به ناست وای او د ځان سره نه کې اچات کوه داسې خلک به در باندې پېښ شي په خدای د دې چې د کاره وباسې او ګرده ګراکان ته په یوه نظر مه ګوره رقم خلک شته دلته ولا ډېر ژور ولاړې اوس که زه نور چپ درته کښېنم ګوره چې نور څه پوره چې راته ووایه د خولې سره دې اچات کوه اچات کوه خلک نه دي لیدلي پر تا خلک نه دي پېښ شوي سر دې خلاص شو توبه مې ده بیا نه کوم یا خو به د ګراک سره بد اخلاقي نه کوې دغه چې هغه دونه بخار دی او دونه تاو چې ته داسې ګډ وې سلام لا نه والی کوې په یاد یې ساته رقم په رقم خلک شته احتیاط کوه سمه ده بیا نه کوم توبه مې ده یاره مشره څه کیسه وه دا سړي خورا ډېر تاوانونه اخیستی دا خورا پهلوان سړی و تا داسې کړی داسې سکون کې کړی تا دا ګرده جنګ ولیدی ځان ته ولاړم ولې دې نه خلاصولم تا خو موږ ښه زړه پرېښی دی دغه دی بل چا خو نه ولیدلم دلته بل څوک خو به نه و چې زه والم دی
وکنه وه یا څوک خو نه و خو مشره ولا ښه خوندور کش یې درکړي بیخي زورور سړی نه و دغه دی د ګراکانو سره بد اخلاقي مه کوه هر رقم خلک شته باید دا اگر د ستاسې د لاسه ما چې به پر تاسې هر امرونه کول تاسې منل ما چول دا ګراکان به هم هغسې ورسې دغه وکړي صفایي وکړي سمه ای زما د خوبو شهزادګۍ ته ولې زما څخه خوابدې سې پر څه شي باندې څه ګناه مې کړې ده نور مې زړه نه در سره غواړي خوا مې در څه بده ده پر څه شي باندې ای زما د خوبو شهزادګۍ په دغه خبرو دې خطا ایستل یم نه یو موټر لرې نه باسکل لرې نه موټرسایکل لرې په فیسبوک کې به دغه خبرو خطا ایستل یم یا دې اوس دلته راوستل یم نه دې یو خوارې اوبه راته راخیستې دي نه دې یو بل شی راته راخیستی دي ستا قربان سم ای زما د خوبو شهزادګۍ زه چې چیرې کار کوم نن اگر سره کې یو نیم سل راکړه نو زه هغه په ټکسي مصرف کوم هغه زه په تا وخورم په ځان یې وخورم ما څه خوا مه بده د هر ګړۍ دا ما مه زیروه زه بې تا ژوند نسم کولی هغه زما مشکل نه دی تا به خپل کار دغسې نیولی نو زما یې پسه مه کوه ما مه پرېږده په دا سره دښت کې به زه چا ته کښېنم بره ته زما لولی یې سویټي یې جانمن یې دلربا یې محبوبه زه ستا سره ژوند کول نور نه غواړم نور نسم در سره اوسېدلی ته زما ساه یې زما زړه یې زما اعصاب یې زما پښتورګی یې زما معده زما تور یې توری د سترګو تور ما کوه ما مه پرېږده ستا دا اولې ورځې څه دغه خبرې دي نور دې بل خبره نه ده زده نه دې یو د زرو امیل را رانیوي نه دې یو موبایل را رانیوي آیفون 12 راوتلی تا تر اوسه ماته نه دي را رانیولی یو خو د آیفون 12 چې په وسه مې پوره سي دا کمپنۍ ورسوځومه څه شی در څه جوړ کړه ستاسې انجونې واخیستلې داسې کړلې چې آیفون 12 ونه لري ژوند نشي کولی اوس ژوند په آیفون 12 کې دی که په ساده توب کې اوس راته ووایه غواړې چې نور مې مه په عذابوه ته مسکین چوس یې غریب یې نور زه ستا سره نه غواړم چې ژوند وکړم اوس به نور حساب سره وکړو هغه تحفې چې مو یو بل تصرف کړي دي هغه به بېرته سره واپس کړو په دې مفلسۍ کې زه ستا سره نور اوسېدل نه غواړم یو ښه جوړه کالي لا نه را رانیوله اوس نوي کالي راغلي دي بازار ته اوس حساب کوو خامخا پوه کوو یې زړه کېږي خو مې نه نو څه وکړم ته خپل په خوښه راسځې نو چې ته ځې زه ستا شیان زه ګرده در کوم ما چې کریډټ کارټونه در استولي دي هغه ګرده بېرته راکړه ما خو مسخرې کولې ته خو مسخرو نه پوهېږې ګرانه څنګه ډنګر سوی یې شوخي بیا د اختارونه مه راکوه د کلي خلکو چیرې پټ شولاست اوس به سیار راغلی کله چرګان په کوډلو ننوتلاست چیرې یاست راووځئ دا څومره خطرناکه سړی راغلی دی ګوره چې دا بل کلي سره یې څه چم کړی دی کلی ورسوځلی دی خلک یې ورمړه کړي دي او کې خوړلي دي ډوډۍ راوباسئ ډوډۍ که نیت داسې چم به در سره وکړم کله دا بل کلي سره چې مې وکړي چې هر ځای پټ واست د هغه ځایه څه د مځکې د شکانه مو راباسمه ژر سئ ډوډۍ راوړئ دا څومره خطرناکه سړی دی کشکې یو ډوډۍ ورته راوړو یو غم یې وخورو داسې چې په موږ یو چم وکړي وم راوړئ ډوډۍ په سمه صاحبه ډوډۍ مې درته راوړم په موږ هغسې چم مه کوله که په بل کلي چې کړي وو ډوډۍ صاحبه یوه پوښتنه درڅه کوم صاحبه فقط کوچنۍ پوښتنه ده مازې
ډېر وبخښه ما یوه پوښتنه ده یوه پوښتنه درد مه درولله د هغه بل کلي سره چې څه کړي وه په دې خاطر ډېر وبېرېدلم چې ما څه دې په کړي وه په هغه په بل کلي کې ما نارې کړلې مګر هېچا ډوډۍ نه کړه را بارې مې څه وکړله دې کلي ته رالمه د لې مې نارې کړلې مال ډوډۍ راوړې څه شي